السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به د ټول ښه او روغ اوسېږئ. ملګرو نن په ویډیو کې ډېره زبردست طریقه ښیم، هغه د چا دپاره چې هغوی ډارېږي زما آی ډي هیک نه شي یا بلاک نه شي یا ډسیبل نه شي، نو هغه کسان دې دا ویډیو حتما وګوري او ویډیو زه کوشش کوم لنډه شي. د همدې په خاطر ویډیو سکیپ کوئ مه او تر اخره دا ویډیو راسره وګورئ. زه تاسو ته د آی ډي راجستر کوم د فیسبوک له کمپنۍ سره، نو هغه عکس به تاسو بیا ځان سره سیف کړئ. هر کله چې آی ډي مو هیک یا ډسیبل شوله تاسو بیا یې کولی شئ بیرته یې ترلاسه کړئ د هغه عکس په ذریعه باندې. نو یوه غوښتنه درنه کوم که تر اوسه مو زما چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او ورسره دغه د بیل آیکن ووهئ تر څو له هرې ویډیو تاسو برخمن اوسېږئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو او کوشش کوم ویډیو لنډه شي. تاسو به راشئ ګوګل کروم ته، دلته به تاسو ګوګل خلاص کړئ. که تاسو نه شوئ کولی زه تاسو ته د دې لینک درکوم ډسکرپشن کې، هغه هم تاسو کولی شئ لاګین شئ. دلته به ولیکئ panjakay.com، ګوره لاندې راغله panjakay.com فیسبوک آی ډي، په دې به کلیک وکړئ. دغه لومړني باندې به کلیک وکړو. هر کله چې داسې کلیک وکړو که تاسو د لینک له لارې راځئ هم دې ته هم ډایرکټ راولي. ګورئ دغه دی، دلته د هغه کسانو عکسونه یې راوښودل چې چا دا خپل آی ډي راجستر کړي او هغه کړي. نو دا وګوره دا کسان په دې جنریټ به کلیک وکړئ. تاسو به خپل آی ډي به دغسې یو انټرفیس سره تللو خپل آی ډي به ورکې لاګین کړئ او د هغې نه وروسته به تاسو ته خپل پروفایل راښکاره شي او هغه به ځان سره سیف کړئ. دغه ګوره ښي اړخ ته سیف علامه باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم سیف باندې کلیک وکړلو داسې به راشي او بیا به د تصویر ګوته کلک کړئ او بیا به تاسو ته ډاونلوډ آپشن راشي او ډایرکټ به تاسو دا عکس ځان سره سیف ګیلري ته ډاونلوډ کړئ. هر کله چې ډاونلوډ کړلو وخت یې خدای مه کړه آی ډي م خرابه شوله، بیا هغلته تاسو نه عکس غواړي، هغه عکس به دا ورکړئ او تاسو آی ډي به 40 ساعته پس بیرته جوړه شي. نو زه دغه عکس ګورم چې ما ځان سره سیف کړو که نه. دا عکس باید تاسو ځان سره تل ولرئ. کوشش وکړئ چې خپل عکس مو په آی ډي لګولی. زما دا عکس ګورم، دا دی ګوره ډاونلوډ شولو، دا عکس زه باید ځان سره تل ولرم. نو دغه طریقه ملګرو خدای وکړي چې خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.